صفا خبره کوو که دا آیین دی که دا قانون دی چې زما مځکه زما غر به د ګوجرانوالۍ د سیالکوټ و پنجابي ته الاټ کږي او دوی به ما ته دا جواز جوړوي چې دا آیین دی دا قانون دی نه یې منو نه دا آیین یې ورسره منو نه دا قانون ورسره منو چې زما مځکه زما غر به د سیالکوټ پنجابۍ الاټ کوي ځینې شیان چې دي دا له آیین او قانون سره کار نه لري د پښتنو ډېرې خبرې د پاکستاني آیین او قانون سره کار نه لري پښتانه خپل روایات لري خپل عنعنات لري موږ پر خپلو روایاتو باندې هیڅ کمپرومایز کولو ته تیار نه یو اور بلوچوں کے درمیان جاری چپکلش میں ہم انقلابی لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں ہم پر زور مذمت کرتے ہیں مارنگ بلوچ کو عمر قید سزا سنانے کی لنن زخا سوچ پہ لمخا د زیارت مانگی ډیم کې چې کومه زړه راښکونکې پیښه وسوله او ورسره د کوټې هنوړک په علاقه کې چې کومه پیښه وسوه د دغې پیښې په ضد او په ترڅ کښې په کوټه ښار کې د بینې مال ومخته او پر کولا پاټک باندې دوه پرلتونه پیل سول په دغه پرلتو کې د تمامو ګوندونو صوبایي قایدینو وخت په وخت شرکت کړی و د هغه قایدینو د پریکړو په رڼا کښې نن په کلاسیپلا کې دا احتجاجي مظاهره دوام لري عزیزانو څه پیښه ده چې په دا مانګي ډیم کې هر وخت دا واقعیات کېږي څه پیښه ده چې په دا منګلا او هنوړک کې هر وخت دا ترهګریزې پیښې کېږي د دې په شا باندې د ریاست پاکستان او د پوځي اسټابلیشمنټ خپل عزایم پراته دي دا واقعیات داسې خودرون نه کېږي دا یو سکرپټډ او پلانټډ واقعیات دي د مانګي ډیم اوبه چې دي دا مخ پر قبله باندې ډیچې ته بول غواړي د انوړک د منګلې دا د انوړک کومه کوڅه چې ده دا کوڅه پر لمر ختیځ باندې د مانګي ډیم برابر بیا تر زیارت پورې د دغه منطقې اوبه چې دي دا پر لمر پرېوته باندې ځي دوی د مانګي ډیم دغه اوبه او د منګلې او د انوړک دغه ښایسته غرونه دا دوی د پوجانو د راروانو نسلونو دپاره جوړول غواړي ځکه په مانګي ډیم او په منګله او انوړک کې دغه واقعیات شروع دي تاسو به لیدلی وي د انوړک چې کوم جیل دی دا جیل پلانټډ سکرپټډ دا جیل چې کوم د سارو تفریح ځای وي پر دې باندې اوس چې د کوټې له بازاره ته دا 2 کیلومتره و دا جیل ته ځې 6 ځایه چیک پوسټ دی 6 ځایه شناختی کارت دکھاو 6 ځایه اپنے آپ کو پاکستانی ثابت کرو د څه دپاره د دې دپاره چې ته دغه علت کې ته بله ورځ دا ته لاړ نه سې داسې دغه د کوم د مانګي ډیم اوبه چې دي دا هم دوی ډیچې ته بول غواړي ځکه دغه واقعیات چې دي دا له دې تېرو څو کلوزه مسلسل دوامداره په دغو درو علاقو کې چې دي دا کېږي دا یو مکمل ریاستي دهشتګردي ده بله خبره دا دهشتګردي او امن دا سکیورټایزیشن او امن دا ډېر سره تړلي شیان دي ریاست یوار انسکیورټایزیشن راولي یوار به دهشتګردي جوړوي خپل لنډهر به درالږي بیا چې کله د ده لنډهرو دهشتګردي وکړه بیا به ریاست ته جواز جوړېږي بیا به ریاست راځي بیا به د امن قایمه کولو دپاره د امن پر نامه باندې دوی قبضې کوي دلته ملګرو د الاټمنټ خبره وکړه په کلاسیپلا کې د جنوبي پښتونخوا په ټولو ضلعو کې په لکونو مځکې الاټ شوي دي و چا ته الاټ شوي دي د لاهور د ګوجرانوالۍ د سیالکوټ و پنجابیانو ته الاټ شوي دي دا څنګه آیین دی دا څنګه قانون دی چې زما کور زما مځکه زما غر به د ګوجرانوالۍ د سیالکوټ و پنجابۍ الاټ کوي وروره صفا خبره کوو که دا آیین دی که دا قانون دی چې زما مځکه زما غر به د ګوجرانوالۍ د سیالکوټ و پنجابۍ ته الاټ کېږي او دوی به ما ته دا جواز جوړوي چې دا آیین دی دا قانون دی نه یې منو نه دا آیین یې ورسره منو نه دا قانون ورسره منو چې زما مځکه زما غر به د سیالکوټ پنجابۍ الاټ کوي دا د 26 او 27 ترمیم دا د آیین په پړې باندې تا تړي سبا به بل ترمیم پاس کړي او په هغه کې به دا ولیکي چې د هر شعري عقیده چې ده دا فیصله به ریاست کوي د هر
شعري د عقیدې فیصله به ریاست کوي دا یو ترمیم په پاس کې بیا به درته وایي چې نن سیک یې سبا به درته یا مسلمان یې بله ورځ به درته وایي چې یا کرسچن یې ځینې شیان چې دي دا له آیین او قانون سره کار نه لري د پښتنو ډېرې خبرې د پاکستاني آیین او قانون سره کار نه لري پښتانه خپل روایات لري خپل عنعنات لري موږ پر خپلو روایاتو باندې هېڅ کمپرومایز کولو ته تیار نه یو یوه بله خبره دلته وسوه دا اصله بردار جتې چې کومې په جنوبي پښتونخوا کې راڅرګندېږي د کلا عبدالله د کوچلاغ په کلا عبدالله کې میډل سکولان چې دي ودې ته خالي سوي دي دا ترهګریزې ډلې پکې وستېږي په کوچلاغ کې مدرسې ودې ته خالي سوي دي دا ترهګریزې ډلې په دې کې قیام لري په کوچلاغ کې د شپې دا ترهګریزې ډلې خپلې ناکې اچوي باقاعده ستا شناختي کارډونه ګوري آیا موږ سوال کوو د ریاست پاکستان د دې دومره زیاتو ایجنسیانو باوجود څنګه دلته خلک راتللی سي ټوپک سالاران راتللی سي او هغوی دلته هستېږي دلته اوسېږي دا ریاست چیرې دی د ده دغه دوه انټلیجنس ادارې چیرې دي د ده چې په داخلو اوبو کې ستن پیدا کوي چیرې دي دا ادارې دا سوال نه پیدا کېږي چې دا به بغیر ریاستي سرپرستي بغیر کېږي دا ریاست کوي دا ریاست راوستلی دي دا په ریاستي سرپرستي کې کېږي دا ریاست ټرین کوي دا د دنیا یو د سکیورټي سټیټ څه وي د سکیورټي سټیټ کار دا وي چې هغه ترهګریزې ډلې پالي د هغه کاروبار دا وي چې پرون یې روس ته دغه ترهګریزې ډلې پیش کولې بیا یو امریکې ته پیش کولې نن یې یو بل غوبل را روان کړی دی پر دې خطه باندې د دنیا د زورورو جنګ دی د دنیا د فالوانانو جنګ دی د امریکې او د چاینا د عالمي سامراج جنګ دی دغه جنګ به اوس بیا پښتون ستا پر خاوره باندې د لاهور جرنیلان کوي تباکږې به ته ستا کور به ورانېږي ستا عمل به خرابېږي خو 3 میلیونه عربه ډالره چې دي دا به د لاهور جرنیلان اخلي دا به د پنجاب سالاران اخلي یوه بله خبره د لیویس فورس په حواله باندې وسوه دا د ریاست هره پرېکړه چې وي و دې ته په ډېر ځیر باندې کتل پکار وي چې دا څله دغه رنګه پرېکړه کېږي لیویس په پولیس کې ضم کول دا د ریاست چال و دا کله چې لیویس په پولیس کې ضم سو دوی دا خبره کوله چې امن به راسي ترهګري به ختم سي دا دی نن لیویس په پولیس کې ضم سوی دی کم دی چې امن راغلی دی خو نوره به د امني راغلې ده کمه ده چې ترهګري ختم سوې ده خو نوره زیاته سوې ده دا د دې دپاره نه و چې ترهګري ختم کړي دا د دې دپاره نه و چې امن راولي دا د دې دپاره و چې بي ایریا یو وار ختم کړي دا و پولیسو ته حواله کړي 3-4 کاله دا په پولیس کې وچلي او بیا بیرته دا خبره وکړي چې دا خو په پولیس باندې نه کنټرول کېږي دا خو د پولیس کار نه دی نو چې نړۍ څه به کوو نو اپسي راوستل پکار ده پوج راوستل پکار دی تاسو یاد ولرئ دا چوک دا نن تاریخ دا خلک د یاد ولري ستا بي ایریا به په راروانو وختونو کې و اپسي ته حواله کېږي موږ هېڅکله د لیویس غوندې د لوکل فورس انضمام په پولیس کې نه منو موږ د دې مخالفت کوو دا جلسه عام دا غوښتنه کوي چې لیویس دې پر خپل زاړه حیثیت باندې بحاله سي او دوی دې د جدیدو حالاتو سره استوار کړل سي یوه بله خبره کول غواړو اختر مینګل پرون دا پرلت راغلی و گلا کر گیا हम किला सैपला के स्टेट से पैगाम देना चाहते हैं मारंग बलोच बीवाईसी और उसके तमाम कायदीन को ये पैगाम देना चाहते हैं कि रियासत और बलोचों की लड़ाई में हम बलोचों के साथ शाना बशाना खड़े हैं रियासत और बलोचों के दरमियान जारी चपकलश में हम इनकलाबी लोगों के साथ शाना बशाना करे हैं हम पुरजोर मजम्मत करते हैं मारंग बलोच को उम्र कैद सजा सुनाने की ये हथकड़ियां ये हथकंडे मारंग बलोच बेबो बलोच समेदीन बलोच और देगर सियासी कारकुनान की हौसलों को नहीं तोड़ सकती ये फैसला मारंग बलोच को उम्र कैद की सजा देने वाली ये फैसला आखिर रियासत के गले में फांसी का फंदा साबित होकर रह जाएगी आपने 1971 में आपने 1974 में बाबा नवरोज खान बलोच को पहाड़ों से कुरान का वास्ता देकर नीचे लाया और उसके साथ किए गए मुआहदे को तोड़ दिया और उसको फांसी की सूली पे लटका दिया इस नियत से कि बलोच नेशनलिज्म का खात्मा हो जाएगा मगर 50 साल गुजरने के बावजूद
बलोच नेशनलिज्म का खात्मा नहीं हुआ है और भी बढ़ गया है, मरग पैदा हुई है, समय दिन पैदा हुई है। डॉक्टर मामा कदीर जो था वो एक अजीम सियासी कारकुन थे। हम रियासत और बलोचों के दरमियान जो लड़ाई है हम कुल बलोच कौम के साथ वाज़ेह तौर पर खड़े हैं। आखिरी खबर कवल गौरम द ग्रैंड अलायंस पर हवाला बांधी तासु फिक्र वकई, तासु सोच वकई कि स्टा मुलाजिम, स्टा टीचर, स्टा द हर महकमे सर ताल्लुक लरउनकी मुलाजिम द पंजाब द मुलाजिम हम न दे बराबर पर डीआरए की चिकम फैसिलिटीज कम शान व द पंजाब वो मुलाजिम तो वर्कड़ी दी आगा द बलूचिस्तान वो मुलाजिम था न वर्कवे और चिकल द बलूचिस्तान मुलाजिम एहतजाज वकी रोज तरावूजी ब्या दे वजे वन ताची ब्या दिल फायर न वर बांध कई मुश द रियासत पाकिस्तान और द गवर्नमेंट बलूचिस्तान द दे फैसले पकलू कुटको खंदन कहो कि मुलाजिमीन ته सजा कड़ी दी द दुई अलाउंसने काट कड़ी दी दुई जबरी तौर पर रिटायर कड़ी दी मुश दा जलसा عام मुश पश्तून ژغورلي غورځنګ او د کلاس اپلا دا ټول کوندونه موږ د ملازمینو سره اوژه په اوژه ولاړ یو ستاسو ستونزې موږ خپل ستونزې ګڼو له تاسو سره ناروا چې کومه ناروا روانه ده موږ د دې په بھرپور انداز باندې مخالفت کوو. اخري خبرې ته راځم د کلاس اپلا پر خاوره دغه نن چې کوم اتحاد سوی دی دغه نن چې کوم یو لوی ورولي رامنځته سوی ده یو اتفاق رامنځته سوی دی زه بالعموم د ټولو ګوندونو خو بالخصوص د پښتونخوا نېشنل ګوند او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ډېره زیاته مننه کوم چې په دغه ورورولي کې په دغه یو لوی اتفاق جوړولو کې دوی خپل کوچني ګامونه اخیستي دي.